دښته کښې شړکن د باران کې بځان څنګه ساتي ښار کښې د ښځو په غوبل کښې ایمان څنګه ساتي ستا په جعلي مسلمانۍ باندې همدا دلیل دی خپل بچیان څنګه ساتي یتیمان څنګه ساتي د پتلون کشو نجونو منشي تقوا صفر کښې ضرب په یو شپول کښې نبوذي او لیوان څنګه ساتي د جمهوریت د قاتلانو سره شین له خندا بزرګه ته د شهیدانو ارمان څنګه ساتي ته خپل خوراک لباس موټر او خپل دفتر وګوره او دښتو غرونو کښې پراته اتلان څنګه ساتي د دې شرعي نظام د دومره محکمو سربیره د میلمنو په حیث کاره قاتلان څنګه ساتي چې په کامل ډول احکام د قرآن پلی نشي نو راته وایه چې عظمت د قرآن څنګه ساتي مشرف الوړ احترام دا اولس دردمن ولس دی په ادارو کښې د شکر مریضان څنګه ساتي د لنډغرو او کفري موسساتو شتون کښې حیا ناموس او عقیده د افغان څنګه ساتي د تلویزیون او د موبایل په فاحش دوران کښې له فاحشۍ نه جنکۍ او ځوانان څنګه ساتي منافقت ته چې هنر وایي مفتونه ګرانه په داسې وخت کښې په ډاډه زړه یاران څنګه ساتي په داسې وخت کښې په ډاډه زړه یاران څنګه ساتي